یو څیز ډېر عام شوی دی په کور کې هم خلک کوي، ډېره لویه ګناه ده. په دفترونو کې هم خلک کوي، په دکانونو کې هم خلک کوي، او نن سبا په سوشل میډیا په دې موبایل ډېر عام شوی دی او ډېره لویه ګناه ده، ډېره لویه ګناه چې هغې ته دروغ وایي. ډېر عام شوي دی نن کور کې دننه بچي پلار ته دروغ وایي او پلار بچو ته دروغ وایي. نوکر نیک ته دروغ وایي، نیک نوکر ته دروغ وایي. په دکانونو کې سودا خلک خرڅوي، پکې دروغ وایي. ګاهک هم دروغ وایي، یاره وایي دا خو بل ځای ماته په دې میلاویږي، دروغ وایي. په منډو کې چې خلک څاروي خرڅوي هم دروغ وایي. او په دې سوشل میډیا خو خلک دومره دروغ خوري چې د هغې څه اندازه نشته. او بعضې خلک د دروغو مجلسونه جوړوي، خلک خندي، د دروغو ډرامې جوړي کې دروغ دې دپاره چې خلک وخندي او پیسې پې وګټي. او د دروغو خبرې خوري، خلک راغونډوي او دروغ وایي چې خلک ورپورې وخاندي. اوس به زه نن تاسو پوه کړم، موږ ته خو دا خبره ډېره اسانه ښکاري، اوس به تاسو زه پوه کړم چې په دې الله څونه خفه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل لمن یحدث، هغه انسان چې هغه خبرې کوي فیکذب او دروغ وایي، په خبرو کې دروغ وایي. او سله دروغ وایي لیضحک الناس، چې خلک وخندي، خلک وخاندي، ضحک یضحکو لیضحک الناس، چې خلک وخاندي. او دې کوي هم دې دپاره چې دا خلک وخاندي او خلک خاندي. رسول الله مبارک فرمایي ویل له ویل له ویل له، دې تباه دی وایي، دې هلاک دی. او ویل څه ته وایي؟ یو حدیث کې راځي چې په دوزخ کې دننه یو کنده ده، ادونه ګرمه ده چې کله د هغې دروازې کولو کې نو جهنم به ترې امان غواړي، دوزخ به چغې کړي چې یا الله زه خو وسوځېدم. دوزخ په خپله دا سړی به هغې کندې ته ځي. پیغمبر وایي تباه دی، وایي غرق دی، یو ځل نه وایي ویلون تباه دی، بیا وروسته وایي ویلون له ویلون له ویلون له. دې سړي له د خدای له طرف نه تبی ده، هلاکت دی، تبی ده، هلاکت دی. او هغې کندې ته به دې غورځېږي چې د کمې کندې نه دوزخ امان غواړي. نن څومره خلک تباه دی، خلک په خادو کې او په خوشحالو کې مجلسونه کوي او یو سړی راوغواړي او هغه دروغ خبرې کوي او خلک خندي، دروغ خبرې کوي او خلک خندي. او رښتیا ووایه نن په سوشل میډیا خلک ډرامې د دروغو جوړوي که نه جوړوي؟ ټول دروغ. څه دپاره دروغ وایي؟ چې خلک وخندي او زما دا شی په نېټ ډېر خلک وګوري او ډېرې پیسې وګټم. دا په نېټ باندې ډېر خلک ولې خندا خلک خوښوي؟ دا به خلک ګوري او خاندي به وپورې، دا به خلک ګوري او خاندي به وپورې، دا به خلک ګوري او خاندي به وپورې. نو زما به دا شی به ډېر زیات وچلېږي په نېټ باندې، دا شی به په یوټیوب ډېر زیات وچلېږي. نو ماله به د میاشتې لکونه روپۍ راشي. ظالمه په دنیا کې د لکونه روپۍ واغېشتې او دې ګټلې په دروغو، د خلکو په دروغو په خندولو. لیکن د پیغمبر مبارک د وینا مطابق ځان دې د جهنم خطرناکې کندې ته وغورځو. او د پیغمبر خیرې پیغمبر وي خدای دې دا سړی هلاک کړي، هلاک دي کې خدای دې وایي هلاک کړي. معمولي شی دی د مارونو، لیکن موږ تبه یې جوړه کړې ده پیسو دپاره. خوشطبعي عاجز دی، خوشطبیعتي چې رښتیا وی، رښتیا دروغ نه وی او خلک وخندي، خوشطبیعتي ورته وایي دا جایزه ده. دا حضور پاک کړې ده. یو بوډی راله رسول الله مبارک له وایي ما ته دعا وکړه چې خدای پاک ما جنت ته بوځي. رسول الله مبارک وخندل، وایي بوډیګانې خو به جنت ته نه ځي. هغه د په ژړا شو. رسول الله مبارک ورته وایي دلته راشه، وایي بوډی به نه ځي، تا به خدای پیغله کړي نو جنت ته به ځې. په دې بوډاوالي حالت کې به نه دی، خدای به دې پیغله کړي. ان انشان فجعلناهن څنګه دی ابکارا عربا اترابا، خدای پاک به پیغلې کړي نو جنت ته به ځي. نو ښځه خوشحاله شوه. یو سړی راغی رسول الله مبارک ته وایي ما له یو اوښ راکړه په سفر ځم. بل چاته وایي ورشه دله د اوښ یو بچی ورکې. الله رسوله د اوښ په بچي څه کو؟ زه خو اوښ غواړم، د اوښ په بچي زه سورلي کولی شم. حضور پاک ورته وخندل، ولې وی اوښ د اوښ بچی نیسه.
اوخ در کوم د اوخ بچی شو کنه دې ته څه وایي خوش طبیعتي ورته وایي دا خیر لږه معمولی خندا خلکو کې خو دروغ نه وای صحابه ته پیغمبر مبارک نه په خپله تپوس کوي د الله رسوله انک تمازحنا وی ته خو موږ سره خوش طبیعتي کې ته خو پیغمبر وی او انی لا اقول الا حقا زه خوش طبیعتي کوم خو دروغ نه ویم رښتیا خبرې کوم موږ څه کوو موږ دروغ وایو د دروغ ډرامه جوړه کو د دروغ فلم جوړ کو پیسې پې وګټو او صاحب هغه په موبایل باندې او په نټ باندې ورسور کو او د دنیا خلک یې ګوري او خندا دپاره خلک ګوري یارونو چې زه درته خیرې وکړم زما به قبولې نه شي چې پلار درته وکړي نو قبلېږي خو زه قبولې به نه شي خو چې د دواړو جهانو مبارک سردار درته خیرې وکړي نو دا به قبلېږي او که به نه قبلېږي دا ولې خلک د پیسو دپاره خپل خدای خفه کوي او د پیغمبر د خیرو لاندې ځان راولي حضرت ابراهیم علیه السلام د الله څومره جلیل القدر پیغمبر دی یو درې خبرې داسې کړي دي درې چې دروغ نه دي زمونږ خلک ورته توریه وایي لیکن د قیامت پر ورځ به په هغې م یېرېږي یو موقع کې حضرت ابراهیم علیه السلام د هغه چې کوم بادشاه او خلکو هغې د اختر میلې له تلل او د هغې قانون به ده چې د اختر میلې له به کله تلل نو چې لوی مندر یو شاهي مندر چې ورته وایي شاهي بتخانه هغې کې به بلا بوتانو یو پکې غټ مشر بوت به نو هغې ته به خوراکونه را دننه کړل هغه بوتخانې ته مندر ته او په هغې کې به یې کېښودل چې په دې د دې بوتانو نظر لګي نو دا به برکتي شي نو چې کله به دوی د میلې نه واپس شو د اختر د میلې نه نو نیغ به هغه مندر بوتخانې ته ورغلل نو هغه خوراکونه به یې خوړل ابراهیم علیه السلام ته وایي وی راځه کنه هلکه موږ سره میلې له لاړ شه او ورته څه وایي وی انی سقیم زه بیمار یم اوس دلته ابراهیم علیه السلام خو ظاهري بیمار نو بیمار خو دې ته وایي چې خپې خوږېږي تبې وي درد وي وجود کې څه نقصان د ابراهیم علیه السلام وجود کې خو نقصان نو او وی انی سقیم دې ته توریه وایي د هغه د دې نه څه مطلب و چې زه بیمار یم ما ته لوی ټینشن دی د ټینشن نه غټه بیماري بله شته نه چې زما ټول قوم دوزخ ته روان دی زما ټول قوم په شرک کې مبتلا دی زما پلار په شرک کې مبتلا دی زما خاندان په شرک کې مبتلا دی دا به ټول دوزخ ته دي پیغمبر خو دې سره فکرمني نو ابراهیم علیه السلام دې سره فکرمن او په لوی ټینشن کې پروت و نو انی سقیم د هغه مطلب دروغ نو د هغه مطلب څه چې زه خو په لوی بیماری کې پروت یم او په ټینشن کې پروت یم زه څنګه لاړ شم د سره او تاسو چې کوم شرکي عمل کوئ هغې له لاړ شم خو ظاهري څه معنا وه چې زه چې چاته اوس وایي زه ناجوړه یم او ستا مطلب دی چې دماغي پریشانی ده نو دا سړی دروغجن نه دی خو ستا په ګومان کې څه دی ته وایې لکه دی خو جوړ دی وګوره ما ته وایي چې زه بیمار یم دا یو ټکې ووی نو ظاهر کې شکل یې د دروغو و نور پیغمبر نه دروغ نه کیږي پیغمبر د ګناه نه معصوم دی پیغمبر د ګناه نه پاک دی خو شکل صورت داسې ښکارېږي لکه چې د دروغ ویلي حالانکه دروغ یې نه دی ویلی د هغه مراد دا وه چې زما دماغي ټینشن پریشانی او بیماری ده دا یوه شوه دویم چې بیا کله هغه قوم یې راغی او نیغ ورلل په بوتانو نو ابراهیم علیه السلام څه چل وکړه چې قوم لاړل میلې له نو د تبرګې راواغېشت او نیغ په دې بوتانو ونغی هغې ته خوراکونه پراته دي ورته وایي ما لکم لا تأکلون دا ولې نه خورئ نو بوت کوم ځای خوراک کولی شي بیا ورته څه وایي ما لکم لا تنطقون خر بچو هلکه دا خر بچو ټکې پکې شته نه په قرآن شریف کې ګورئ ښه داسې ما له قار راغی ما لکم لا تنطقون خبرې ولې نه کوئ زه سره خبرې کوم او تاسو خبرې نه کوئ نو قرآن شریف کې الله فرمایي تبرګي او چت کا او شورو یې پې وکړه او چې څومره واړه بوتان یې ټولې ټکو سترې کړل ټوکړې یې کړل او بیا تبرګي راواغېسته او د غټ بوت په اوږه کې یې ویزان کړ دې کې د میلې نه راغلل چې اوس به زموږ خوراک برکتي مندر ته ورننوتل بادشاه دي وزیران دي چې ویې کتل هغې کې ټول بوتان یې ټکو سترې پراته دي هلکه من فعل هذا بآلهتنا یاره دا مشرکان ډېر قمقلي وی زموږ خدایانو سره دا کار چا کړی نو چې خدای دې د چا نه بچ کولی ځان نه شي دته خدای ولې وی سپیرو
من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړی دي؟ نو قوم وی سمعنا فتى يذكرهم دلته ولکته او زمونږ دا بوتان په بدو یادی یقال له ابراهیم، ابراهیم نوم دی. وی ورشه आवाज کې وتا بادشاہ راغوښته انت فعلت بآلهتنا یا ابراهیم، ابراهیم زمون خدایانو سره دا ملنډه تا کړی دا لوبه او تسوي بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه. چا سره چې ټوپکې ډزه غکئ، چا سره چې تورې غزاره غکئ، چا سره چې تبرګي وي غزاره غکئ، نو تبرګي د هغه پلار په اوږه کې مویزان دی او دعوه په ما کوي. شیخ خو هغه ته په اوږه کې ویزان دی. لکه غوسه شوی دی د خپلو کشرانو ته ښه او په دې ټولو یې شروع کړې ده او ټولې غربولې دي، ټولې ټکو سترې کړې دي، ټولې برابر کړې دي. هغې یو بل ته وکتل وی تپوس وکړې بابا جي نه ته بری اوږه کې پروت دی لږ معلومات دې وکړې تپوس دې وکړې. بس هغې خو اوس که دا وایي چې دی خو خبرې نه شي کولی نه تپوس دې کولی شو نو خبره خو ابراهیم ټیک شو چې خدای ورته ولې وایي پټ یو بل ته وایي یاره وایي مونږ لملویت تبی د مونږ د خدای غرق کې د دې خلکو مونږ عبادت کوو چې نه ځان بچ کولی شي. دلته اوس ابراهیم علیه السلام څه وی بل فعله کبیرهم هذا دې مشر دا لوبه کړې او ظاهر کې خو مشر دا نه دی ویلی او ابراهیم وی نو ظاهر کې شکل د څه شو د دروغ نه دی دا ته اوس ویمه دروغ نه دی خو شکل یې د څه دی د دروغو. نور پیغمبر خو د ګناه نه محفوظ دی دروغ نه دی. هغه چې دا خبره کوله د مقصد نو چې د دا کار کړی دی، مقصد یې دا قوم پړکولو، مقصد دا قوم په دې پویولو چې قوم به په خپله وایي چې دا بود دا کار نشي کولی. نو چې دا نشي کولی خپل بچي نشي بچ کولی، غوزار نشي چلولی، نو زوی به خاورې درکړي، د بیمارۍ نه به د خاورې جوړ کړي، عزت به دله خاورې درکړي. عزت او ذلت به هغه ذات کوي چې ټول مخلوق او ټول انسانیت او ځمکه اسمان د هغه په قبضه قدرت کې دی چې هغه رب العالمین دی. دا دویمه شوه. دریم څه دی؟ دریم چې کله د مصر نه ووته دا عراق د بابل ښار نه نو په لاره د مصر بادشاه دا خبره ما د اختر نه مخکې څه کړې م د لږه ډېره خو دې مقصد دی درته وایم. نو هلته یو ظالم بادشاه نو چې چا سره به خشته جینۍ و نو هغه به یې ترې رانیوله بس زناکارو بربنډو بدعملو. بیا به یې څه کول چې چا سره به خاوندو نو خاوند به یې وله وجه ځکه خاوند دا ډېر لوی غیرت ګڼي چې زما ښځه ما نه څوک بوځي او بدعملي دې وکړي نو خاوند به یې وله مړ کړه. ولې که دا ښځه مې خوښه شوه بس ځان سره به یې کوم خاوند یې څه کوي مړ یې کوي. او که د چا به خور وه نو هغه رور به یې وله نه وجه، خور به یې ترې واخېسته او ورور ته به یې وله څه انعامونه هم ورکړل چې زه تا له انعام در کوم دا جینۍ مې خوښه ده. نو ورور به یې وایي زه خو د بادشاه خواله لاړم ښه خو نه دي خو زه خاوند خو نه برداشت کوي، رور خو بیا هم برداشت کوي چې زره چا په نکاح کې بشي نو د خاوند ښځه خو څوک نشي ساتلی. نو ابراهیم علیه السلام چې روانو نو کارنده و پولیس والاو د مصر بادشاه ته وی داسې یو سړی را روان دی مونږ یې معلومات واخېستل ابراهیم یې نوم دی ډېره خشته ښځه ده جینۍ ده ورسره. ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېدله. بیبي سارې ته څه وایي؟ وی سارې وی ما به دروغجنکۍ نه ګورې په مخ د ځمکه زما او ستا نه علاوه بل مسلمان دلته نشته، یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یم. یو ورسره لوط علیه السلام ورواره او قانون دا دی چې مسلمان د مسلمان ښځې رور او خور وي، دیني رور او خور ورته وایي. نو ما ته خپل دیني رور او خور یو ګورې ما به نه دروغجن کې ما نه تپوس وکړه چې دا دې څه ده ما ورته وایي دا مې خور ده. نو که تا نه تپوس وکړي وایي تا مې رور دی نو دروغ ځکه نه دی چې مسلمان انما المؤمنون زمونږ قرآن هم وایي اخوة المسلمان د مسلمان رور دی او مسلمان ښځه او مسلمان سړی رور او خور دی د دین په اعتبار د نسب په اعتبار نه دروغجن مې نه کې ګورې. اوس ظاهر کې چې هغوی تپوس وکړه څه دی دا وایي دا مې خور ده نو شکل یې د چا دی د دروغو، دروغ نه دی شکل د دروغو. نور خو د هغه مطلب د رورولۍ نه نسبي رورولي نه وه مراده، دیني او مذهبي روروليت یې مراده. خو دا درې ټکي د ابراهیم علیه السلام د خولې نه وتي دي. رښتیا ویلي دي توریه ورته وایي بل څه کنایه الی غیر ذلک، خو شکل د دروغو دی. نو د قیامت پر ورځ چې دا ټول مخلوق په یو میدان کې ودرېږي نو حساب کتاب به نه کېږي.
ډېره موده به تېره شي حساب کتاب به نه کېږي او زما وروڼو دا خلک به په خولو کې ډوبې ډوب د آخرت خوله د دنیا د خولې په شان نه ده دنیا کې خو اوبه خپله سطح هواره ساتي او آخرت کې چې چا نه خوله وبېدله د چا نه نو هغه خوله به هغه پورې ولاړی هغه پورې او نور به دونه ښکته شوي حضور پاک فرمایي یو میل به دا نور را نږدې وي یو میل او خلک به په دې خولو کې خوټ کېږي خو مرګ شته دی نه د چا د کونډو پورې په خولو کې ډوب څوک د نامه پورې څوک د سینې پورې او څوک د دې خولې پورې دومره خطرناک تاو دی نو دا خلک به په دې تاو کې ډوب پراتی او بعضې نیکان خلک الله دې پکې مونږ حساب کړي هغوی به د الله د عرش د سوري لاندې په یخو هواګانو کې ناست دي دا خلک به راغونډ شي وی ځکه یو کار وکړو چې مونږ چاته سپارش وکړو چې الله ته ور مخکې کړو او الله د هغه ومني او د حساب کتاب شروع کړي وی یاره آدم علیه السلام له به لاړ شو نو دا ټول خلک به آدم علیه السلام له راشي وی ته ابوالبشر دا ستا ټول بچي دي نوسان وسي کړ وسي دي مهرباني وکړه الله ته سپارش وکړه ټول په خولو کې او په ګرمۍ کې ډوب دي چې خدای حساب کتاب شروع کړي یا جنت یا دوزخ خو چې دې غمه خو خلاص شو تر څو به ولاړ او تصور دا الله دربار دې زما وروڼو ګورئ د انسان دربار نه دی په دنیا کې چې یو رکوټي جج ته ودرېږي نو رپېږي به چې ما سره به څه کوي لیکن دا د الله ذوالجلال دربار دی الله دغه وخت کې هېڅوک نه کوي او څه وایي ما ته الله وایي چې اونې له ګوتې مه وړه او ما وله وړې ده اگر چې اوس معاف شوی دی معاف دی اوس لیکن یریږم چې الله راته غوسه نه چې ته سپارش کې اونې له دې ولې ګوتې وړې زه به خدای له څه جواب ورکوم نفسي نفسي ما سره د ځان غم دی د بل چا نه زه نشم کولی موږ څوک وو یاره ما نه پس یو بل لوی پیغمبر تېر شوی دی نوح علیه السلام هغه له ورشئ نو چې نوح علیه السلام له دا خلک ورشي ای نوحه تا له خو خدای لویه مرتبه درکړې ده چې د آدم علیه السلام نه پس په طوفان ځمکه غرقه شوه نو ستا نه خدای واپس آباده کړه آدم ثاني ورته وایي مهرباني وکړه اشفع لنا الی ربک خپل رب ته زمونږ سپارش وکړه چې مونږ دمه کي حساب کتاب را سره وکړي او ته څه وایي زه خدای ته ویم ما خودی ته خیره کړې ده رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا ولې دې کفر شرک مې خدای دا ټول تباه او هلاک کړي نو طوفان پر راغی هلاک شو او دین زما بچی دې زوی مې دی چې کم وخت کې زوی مې کافرو مونږ کشته ته رالو او ما زوی ته وی ای بچې اله راخېجه کشته ته ګورې وی زوی مې وی چې بابا نه در خېجم جودي غر ته به وخېجم وی بچې نن د خدای د قهر نه په غرونو خطو نه بچ کېږي وی دې کې یو چپراله او زوی رانه یوړو نو نوح علیه السلام یا الله ان ابني من اهلی زما زوی خو زما بچی دی که نه نو تا خو ستا او ستا خاندان به بچ کوم دا خو غرق شو الله وی انه لیس من اهلک ابراهیم ابن نوحه دا ستا بچی نه دی ته پیغمبر مشرک دی ستا په نقش قدم نه دی روان ستا بچی هغه دی چې ستا په نقش قدم روان دي اوس هم پښتانه وایي که نه وایي وایي دا زما زوی نه دی ته زما زوی نه یې ځکه چې زه څه کوم ته خو هغسې نه کوې وی دا ټکې مې وکړه الله پې خفه شو نو که ما ته ویل ته د خیرې کولې او بیا د مشرک زوی له ما نه سپارش کو نو زه به خدای له څه جواب ورکوم نشم ورکولی نفسي نفسي ما سره د ځان فکر دی پیغمبران به وایي ما سره ځان فکر دی موږ څوک ابراهیم علیه السلام ته لاړ شي حضرت ابراهیم علیه السلام ته به دا خلک راشي ابراهیمه ته خو د الله خلیل وې که نه د الله خاص دوست وې که نه تا سره خو ډېره زیاته مینه وه اشفع لنا الی ربک مونږ دپاره د خدای نه سپارش وکړه چې حساب کتاب شروع شي ابا دا درې ټکي چې وختي مې وې دا به را مخکې کړي چې ما خو درې خبرې هغه کړي دي دروغ نه دي خو شکل یې څو د دروغو الله پې خفه نه شي او غصه پې نه شي زه نشم کولی ابراهیم علیه السلام دا غدریو خبرونه ما په تاسو پوه کړی چې دروغ نه دي خو شکل یې د چاو د دروغو د خدای په دربار کې یریږي خدای پې غصه نه شي نو هغه په هغې یریږي او مونږ ښکاره دروغ وایو مونږ سره به څه کېږي ښکاره دروغ مونږ سره به څه کېږي
بیا به خلک دا خبر خلاصوم موسی علیه السلام پسې راشي اے موسی تا سره خو الله پاک پټې پټې خبرې هم کړې دي که نه ته سفارش وکړه وایي زه نشم کولی سفارش ولې نشم کولی وکړه سفارش که نه نه ما خو یو سړی وجلی د مرګ خیال نو ما ورته ادب خو مړ دی الله پې غصه نشي عیسی علیه السلام پسې لاړ شي هغه له به راشي عیسی ته د خدای په دربار کې سفارش وکړه ابوی نفسي زه نشم کولی ولې زما خلکو عبادت کړی دی ما خو نه دی ویلی خو که خدای وي تا ورته ویلی دي زه به څه جواب ورکړم موږ څوک وو وایي د آخر زمانې پیغمبر ته لاړ شي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمایي دا د بخاري مسلم ترمذي د ډېرو کتابونو حدیث ته ما مختصر مفهوم درته وایي مالا بوی دا خلق راشي چې دا الله پر رضا مونږ له سفارش وکړه چې حساب کتاب شروع شي الله مونږ خو په ټولو خلکو په پیغمبرانو غټو غټو ګرځېدو رسول الله مبارک وایي انا لها دا کار به زه کوم که خیر انشاءالله نو رسول الله مبارک فرمایي د الله د عرش د سوري لاندې به زه الله ته سجده ولګم او د دنیا د یوې هفتې برابر اوږده سجده به لګم هلته ورځې شپې نشته نو الله به آواز وکړي شابه قل وایا تسمع ستا خبر اوریدل کېږي اشفع شفارش کوا تو شفع ستا سفارش قبلېږي سوال کوا ستا دعا قبلېږي نو پیغمبر به سفارش لومبي وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب وکړه نو حساب به شروع شي څونه ساعت کې به حساب کېږي پته شته د ټول مخلوق سره به د دنیا د نیمې ورځې یعنی تقریبا شپږو ګنټو کې به ټولو سره حساب کتاب وشي لکه سپومې ده که نه ټول مخلوق ورته ګوري نو هر چاته د هر سړی وایي چې د سپومې سره زما تعلق دی زه وینم ما ویني ټولو سره یو شان دقه رنګې ټولو سره یو ساعت به حساب وشي یا څوک جنت ته او څوک دوزخ ته نو وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې ابراهیم علیه السلام دروغ نه دی ویلی شکل یې د څه دی د دروغ نو دروغ یې ورته وویل او یریږي به موږ څه کوو سوچه دروغ هلکه دا شی دا مالا جاپانی پکار دی جاپانی استری پکار دا جاپانی جوسر پکار دی جاپانی مشین پکار دی جی دا جاپانی دی وګوره کنه میډ ان جاپانی پی لیکل دی حالانکه هغه جاپانی وی د کم ځای جوړي د چین دروغ شو کنه دو کم شو دروغ هم شو پیسې ګټه حج لا به پیسې عمره لا به پیسې جمعات به په جوړه ماشاءالله دروغ در دکاندار دروغ شو سوچا چهرا کا کنه جی دا سوچا دا میانس کې چیلکا غډا کړل سوچا نه سوچا پهرا کا کنه دا جی سوچا دی او میانس کې پکې وبا چول سوچا مساله را کنه جی دا سوچا دا ما په خپل ماشين جوړه کړی دا او میانس کې پکې نور څه دونه چولې دي رښتیا وای دروغ شو کنه شو در دکاندار غلا گاک سوي گاکم غل دی ار یونا بازه یاره جی دا شی پسو خرڅه دا پزر مال خو بل هغه بل دکان کې پاته سواره کوي درو دا غوا پسو خرڅه دا جی په یو لاک نه مړه په یو لاک د دې نه خال تماته په اتیا زره ملاویږي ماشاءالله دروغ وته او تاسو وای نه مړه پسو خرڅه په یو لاک په اتیا زره مړه مال خو سارم 15 کم یو لاک را کولې دروغ وای خپل مال پدان آرامي دروغ شو کنه شو ډاکټر صاحب چې دروغ وي پته شته تا ډاکټر لبزلال شه مطلب لال شه او ډاکټر به ته وایم زنا جوړه مال سرټیفیکیټ لیکه ها مال اولیکه چې دی بیمار دی یو سور دی چوټي مې پکار ده او ډیر ناشنا ده ته وایم ها مال ډاکټر صاحب اولیکه چې دی بیمار دی اجل زما وای 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 مال اولیکا مال هیلث سرټیفیکیټ اولیکا چې دی نا جوړه دی عمره لازم ډاکټر صاحب دا خو د ثواب کار دی هل راشه د لولیکم اولیکا چې دی نا جوړه دی او دی یو دوه میاشتې چوټي وکي ډاکټر ولا اولیکي سپیشلیست ډاکټر چې دا نا جوړه دی دوه میاشتې چوټي دی وکي او هغه وی ثواب نو شي عمره لازم خوار چې ثواب نه دوزخ ته پریوته دروغ دی وي دروغ دی وي د مریض د پاره که پیسې دی وانه غشته دروغ دی وي او ته عمره لازم دروغ وي ولی مطلب دې څه دی که حکومت ته درخواست ورکوم چوټي نه راکوي نو چې نه راکوي دا ډیوټي دی فرض ده عمره نفل د مزه ده خبره خلاصه ده خدای خوشاله دلته خپکیل ته کې خوشاله
او یا دا چې بیا رانه تنخوا کټ کوي وا نو چې ارامه تنخوا دې واخیسته هلته دې عمره وکړه سوچ نشته د مونږه سوچ چې دا مونږ څه کوو د دروغو سرټیفیکیټ ورته لیکي خبله لکه څوک سپارش وکړه که نه چې په دې حال کې زما د لور سره زما د زوی سره لږه نقل پرېږدي ورته که نقل ورته پرېږدي هلکه خلک دا سپاره ما پسې یو کس راغی ما پسې زما دوستانو د پېښور نه وایي زما په زوی باندې ستاسو د 400 د علاقې د یو سړي ډیوټي ده مې سپارش ورته وکړه مې د څه سپارش و وایي چې لږه ګزاره ورسره وکړي مې د څه ګزاره زه خو پوه شوم یاره بس وي ته ورته ووایه چې دا زما دوست دی او دی زوی دی ګزاره ورسره وکړي مې لکه په پښتو کې راته چې نقل ورته پرېږدي نو په ما د ګناه سپارش کې شرمېږې یاد یې نشته ما له شرمېږې نه ته زما نه چې ته په ما دا سپارشونه کې ولې په ما سپارشونه کې د ګناه او د دروغې او بیا څه کوي بیا د هغې نه پس په بورډ کې سپارش کوي زما د زوی له دا نمبر یو څو زیات دی که که نه هلکه رښتیا ووایه دا د دروغو سفارش دی که د رښتیاو سفارش دی د دروغو سفارش مدرسې له به راشي یاره جي یو سند مې پکار دی د څه دپاره زما د زوی له پکار دی نوکري نه میلاویږي سند پکار دی نامحتمم صاحب نه ورکوي یاد ساتی زموږ مدرسې سوال نه پیدا کېږي چې سندونه ورکوي خو بعضې پکې بعضې خلکو فرضي مدرسې جوړې کړي دي که نه شته پکې فرضي او ما له راشه ولیکي ولا د ما سره دا سبق ووی او سند ولا ورکي نو خوار شي دروغ دی ووی دروغ دی ووی ظالمه ولې دروغ ووی ټوله دنیا په دې مبتلا ده خفه کېږې ما نواله تا پورې او تا نواله ما پورې غریب نواله مالدار پورې او مالدار نواله غریب پورې هر سړی پکې ګیر دی هر سړی ګیر دی او سوچ هر چا نه دی کړی چې دا موږ څه کوو یو خبره ته کومه موږ ټول پکې ګیر یو هغه څنګه چې د حج نه موږ راځو که نه یو بوتلګي اوبه ورکوي زه ورته بوتل ویم دا خلک ورته ټپکه وایي خو زه ورته ټپکه نه یم زه ورته څه وایم هلکه بوتلګي دغه یو بوتلګي ورکوي نو خلکو څه چل کړي وي خلکو هلکه مونږ هم کړي دي خفه کېږي احمد دا لوبې مونږ هم کړي دي تېر احمد حاجي صاحب نو خلک څه چل کوي خلک په بیگ کې دننه دا وړې بوتلې دا ور دننه کړي هلکه دا خو نه پرېږدي حکومت دا څه چې شو هلکه دوکه شوه دروغ خو نه شو دروغ خو نه شو اوس څه شو هلکه دوکه شو هغې سره دې دوکه وکړله اوس هغوی څه چل کوي اوس هغې بیګونه ولا کټکۍ او کولاوی یې ولا دننه او چې چام پکې بوتلې موتلې ښودي اخو یې دې وبس زه خو به دا ووایم چې هغې هم زیاتې کوي جز والا هم زیاتې کوي ولې ځکه ما یو په خپله یو هغه سړی دغه والا ته وویل چې کوم مې ما له خو یو دوه ټپکې پرېږده وه وایي نه ممنوع دي ما یې ګوره زما بلا وایي ته پې څه کوې خرڅی څه ما ته وایي مې دا خرڅ له نوړم خو زما خو بلا شاګردان دي دوستان مې دي د دنیا راځي نو چې د دې نه یو قاشق هم واچوم بیا هم نه رسېږي اما ته نیغ نیغ کتل هغوی خو دا شی نه که نه هغو نه ولا څوک راځي ما ته ممنوع بس منه دي ما یې ښه ده چې منه دي خیر خلاص پاتې شو خبر دا خو خیر دروغ نه شو دا خو دوکه شوه او که دنه تپوس وکړي چې بیګ کې اوبه شته که نشته او ته وایې نشته او پکې بیا دروغ شو اوس به څه کوې ورسره ټوله دنیا په دې کې مبتلا ده ټول خلک په دې غم کې مبتلا دي او سزا یې څونه ده بله وره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې معراج ته لاړم نو یو سړی مې ولیده چې ولاړ دی او یو فرشتې سره چاړه د داسې تو شوې چاړه او دې وښکي کې وله ورکوي او راکاږي در دې پورې دې سټه پورې نو چې دا اوښلی څنګه دې ورته چغې وایي نو بیا دا چاړه راوالي دا کونډه دا وله دې بل وښکي کې ورکي نو دا وله سیري کې تر سټه پورې نو چې بیا دا سیري کې دا بله جوړه شوي دلته یې واچوي دا سیري کې چې دې بل ته یې راړئ دا جوړ شوي وي ما وی چې دا سړی خو غرق او تباه دی دا څوک دی وی دا ستا د امت هغه کس دی چې دروغ به یې وی دروغ پروپیګنډي وته پروپیګنډي دروغ به وي چې دا د دنیا ګټ ګټ ته ورسي چې څوک مړ شي دا شی به جوړېږي رښتیا ووایه نن دا سیاسیان دا سیاست والا کسان نن د خپل لیډر او د خپل پارټۍ دپاره په دې سوشل میډیا په دې موبایل دغه دروغ دنیا ته خورئ که نه خورئ جواب راکړي لیډر به
اسم نه کړی او دې به دروغ وایي زما لیډر خو دا چل کړی د خدای سپېره تا قبر کې هغه سم دي یا د ماله پې غوسه راشي ولې ما باندې دا خپل دوستان ګران دي په ما ګران یې ګران قسم دې را باندې ګران یې دړه نه مې خوښ یې نو ځکه دا خبرې درته کوم لکه بچو ته بعضې وخت سړی ستغه خبره کوي دا لیډر به ستا قبر کې سملي دا لیډر به تا د خدای نه بچ کوي او چې خوري خو کمبختو هغه لیډر خوري ممبر خوري هغه وزیر خوري تاله څه درکوي اسرې ځان له د دوزخ کنده ښځی کړه اسرې د پیغمبر خیري په بیه واغېشتې مرې به نه خدای دپاره بچې زما چې څوک هم دا بیان اوري که نه او هرې پارټۍ سره تعلق لري دا ټول په یو پارټۍ کې نه راځي څوک به یوه پارټۍ کې څوک به بله پارټۍ کې څوک به بله پارټۍ کې څوک به بله پارټۍ کې په کور کې دننه پلار یوه کې دی زوی په بله کې دی لیکن زما وروڼو دا مهرباني وکړئ د خدای د خاطره چې د خپل لیډر دپاره د خپل MNA ممبر دپاره د صوبایي ممبر دپاره مهرباني وکړئ دروغ مه وایه د هغه دروغ مه خوروئ هغه دروغ وای او ته زر شعر کې خلکو ته خواره کې نو دروغ چې څوک هم خوروي د هغه دروغجن چې څومره ګناه وشوه دومره ستا م وشوه او ستا دا دروغ چې څومره په زرګونو لکونو خلک ګوري او د هغوی څومره ګناه کېږي دومره حصه پکې ستا وشوه غرق دي خلک قسم په خدای زه حیران ولې د لیډر دپاره دروغ وایې ولې د لیډر دروغ خوروې ولې د پارټۍ دروغ خوروې یو پارټي د یو کار یې نه دی کړی یو پارټي زر هغه شی خور کړي وایي شا به زر زر یې خوروې دروغ خوروې د خدای نیکبختو سخت جرم دی الا وقول الزور پیغمبر فرمای الا وقول الزور الا وقول الزور و شرک نه ځان وساته بیا ورپسې سوی خبردار دروغ نه ځان وساته خبردار دروغ نه ځان وساته خبردار دروغ نه ځان وساته او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای آی هی غم دردو کې وی یو سړی دی یتکلم بکلمت یو خبره کوي لا یلقی لها بالا او دې خبرې لاړو توجه نه ورکوي دته معمولي غوندې خبره ښکاري من سخط الله د خدای د غضب خبره دروغي دروغي دروغ دې ته معمولي خبره ښکاري دی مړه دا خو پټې خبره ده حضور پاک فرمایي یهوی بها فی جهنم 40 خریفا د دې پټې خبرې د وجې بدله خدای په دوزخ کې 40 کاله غوټه ورکوي رو به دې باسي دا لیډر دا پارټي باندې بیا هلته پکار شي دا د پارټۍ ملګري به دې پکار شي یو ګروپ جوړ کړی د خپل پارټۍ د ملګرو یو ته دروغ لګو بلبل ته دروغ او بلبل ته دروغ او بلبل ته دروغ د خدای خاطر کامیان یې که مولیان یې که ګیرې والا یې او که ګیر خریلی یې که پټکي والی او که بغیر پټکي والی د خدای خاطر به وکړې درته د خدای روی اچوم چې دروغ مه خوروې د پارټۍ دروغ مه خوروئ خدای ته وګورئ د لیډر دروغ مه خوروئ چې تا خواره کړه او څومره خلکو وکتل او د هغوی ګناه وشوه د هغې به نه کېږي او د هغې برابر ګناه به ستا کېږي دا خو پاتې کېږي نه او دنیا کې به هم ذلیل دروغجن خبره څوک مني هم نه ګورې خلک وایي مړه دا خو پرون د مونږ ته لږې وعدې کړې وې دروغ یې وې نه ورکوو وټه د دروغجن څوک نه مني هغه د سکول په کتاب کې واقع تېره شوې د سکول دی کتابونو کې شته یو هلک و داسې دغه شانتې و اوباش شانتې و او داسې مست غوندې و نو ګډې چیلې په ځنګل کې سرولې نو دې کې چغې کړې زمری راغی شیر آیا شیر آیا دا زمونږ د سکول کتابونو کې و ځای کې اوس ما نه هیر دی زمری راغی زمری راغی زمری راغی الله خدای مو بخه خلکو منډې کړې کوته کې واغېښتې چې سړي به ګډو چیلو زمری راغلی دی منډې کړې چې لاړل خلک دې دقسې ناستو خندلې خلکو چې خلک خو مې وکړول که نه خلکو ته ورته وی زمری کم دی زمری خو نو ته خدای دې خوار کا مونږ داسې را چای نه راپاڅولو مونږ داسې ډوډۍ نه راپاڅولو خوارشي دروغ دی او ده خندل چې خلک مې راوځغلو یو څو ورځې پسې بیا چغې وایي خوند یې ورکړه چې خلک مې راوځغلون شیر آیا شیر زمری راغی زمری بیا خلکو کوته کې واغېښتې او په منډه لاړل دله خوند ورکړه دی به پورې خاندي تا خدای غرق کا دوباره دې مونږ راوکړولو مونږ خو وایي چې ګنې واقعي ستا په ګډو چیلو زمری راغلی دی ورېږه چې بچ دی کو ګډې چیلی دله بچ کو نو خوار شي بیا دې راته دروغ ووایي دی بیا ورپورې خاندي په درېیمه ورځ په رښتیا زمری راغی
چې راغې په ګړو چولو یې وله شروع کړه او د چغې کړه شعر آیا شعر خلکو یې خدای دې بې خو به دروغ ووایه مونږ بې ځایه کړی یو ځل دې مو کړولو بیا دې مو کړولو اوس بیا به مونږ پورې خاندې نه قسم دی چې زمرې نه رخصتخوار چې دروغ دې ویلي دي هغه ټولې ګډې چیلې وله بېغمه کړې ولې مخکې دروغ ووایې نو خلکو یې دې بیا دروغ وایي نو دا کوم لیډر چې یو ځل خلکو ته دروغ ووایي که نه دا خلک ماشومان نه دی دا پوه دی دې ممبر مونږ ته دروغ ویلی دي دې ایم این اے مونږ ته دروغ ویلی دي دې ایم پی اے مونږ ته دروغ ویلی دي دې منسټر وزیر مونږ ته دروغ ویلی دي دې وزیر اعلی دروغ ویلی دي دې گورنر دروغ ویلی دي دا خلک یو دی که څوک لیونی وي نو بیا خبره ده ما سره چې څوک دوکه وکړي او دروغ را سره وکړي سوال نه پیدا کېږي چې بیا رانه اوټ په سترګو وویني ولې ته زه ستا قبر کې خو نه سملم او ته زما په قبر کې سملې دروغجن له ولې ورکم دروغجن متعلق خو د الله د کتاب فیصله ده چې لعنت الله علی الکاذبین الله وایي دروغجنو باندې د لعنت نازل شي اوټ ته پاره دروغ وایي خوار شي ممبر ته ځان رسې اسمبلی ته ځان رسې ظالمه لیډرۍ دپاره دروغ وایي او بیا زه دروغ وایم د خپل لیډر دپاره او د خپلې پارټۍ دپاره ولې کار مې څه دی زه خپل قبر کې سملم زما په آخرت کې لیډر نه پکارېږي زما په قبر کې لیډر نه پکارېږي زما په قیامت کې لیډر نه پکارېږي زما وروڼو چې څومره دوستان یې ټول به که خیر انشاءالله نن دا وعده کوو نن که تاسو یې تاسو خو زما مقتدیان یې نو تاسو خو به انشاءالله زما خبره منئ که خیر خو چې څوک هم زما دا بیان اوري تقریر اوري که دلته دي که بار دنیا کې دي چې نن نه پس به انشاءالله عهد کوو چې دروغ به نه وایو الله به نه خفه کوو الله به نه خفه کوو د الله رسول به نه خفه کوو چې کم سړی دروغ وای رسول الله مبارک فرمای یو ځل دروغ وای الله ورسره ګزاره وکړي بیا دروغ وای الله ګزاره وکړي بیا دروغ وای الله فرشتو ته وای ویره د نوم د هغه دروغجنو په پیرس کې ولیکئ نو چې خدای او فرشتې بیا نوم اخلي نو پلان کې دروغجن پلان کې دروغجن پلان کې دروغجن او چې کم سړی رښتیا وای یو ځل رښتیا وای بیا وای الله فرشتو ته وای د دا نوم د هغه رښتونو خلکو په لیست کې ولیکئ نو چې فرشتې یادوي نو فرشتونه یادوي نو زما وروڼو نن نه پس به مونږ توبه وباسو ښه چې مونږ څومره دروغ ویلي څومره یا هم پردي دروغ خواره کړي الله زمونږ ته توبه ده زم توبه وباسم د ځان پاک نی صاحبوما زم ته توبه وباسم څومره دروغ تاسو مو وایه څومره دروغ مو ویلي او څومره دروغ مو خواره کړي او څومره هم د دروغو پروپیګنډې کړي د جمعې مبارکه ورځ د الله معافي غواړو او چې څوک بیان اوري هغه دې هم دا ووایي د جمعې مبارکه ورځ د الله معافي غواړو بیا به نه کوو او الله ته راته معاف کړي نو چې د دروغ معافي دې وغوښته الله به دې معاف کړي خو په دې شرط چې بیا به نه کوې بیا به د دې څیز نه ځان ساتې او بیا به نه کوې خپل مال ولې حرامې په قسم په خپل پیغمبر مبارک فرمایي خپل تجارتي مال حراموي په څه په دروغ قسم باندې دکاندار ولې حرامې خپل شی لږه ګټه وکړه خو الله خوشحاله کړه هلکه موږ د خدای د زور یو نه نو خدای ولې خفه کړو الله ډېر مهربانه ذات دی دا موږ له ښکلی شکل چا را کړی دی خپل رب دا مسلمانی چا را کړی ده خپل رب بچی چا را کړی دی الله عزت چا را کړی دی الله دا ټک معمولی غوندې دا ډوډۍ او دا معمولی پیسہ دا چا را کړی ده الله را کړی ده جنت د چا لاس کې دی الله عزت د چا لاس کې دی الله ما سره چې کوم رب دومره ښېګړه کړې ده زه ولې خپل رب خفه کړم زه به خپل رب نه خفه کوم انشاءالله العزیز او زما وروڼو یو بله خبره درته وکړم ادا مونږ خو مسلمانان یو که نه دې غم کې مونږ مبتلا یو دا انګریزان نه دي دا کافران تاسو ګورئ هغوی د دې نه ځان ساتي ره دروغ نه وایي شیطان یو ځل هغوی تباه کړي دي ایمان یې تیستی دی باقي یې پرېښي دي دروغ نه وایي دوکه نه کوي وی به هغوی کې به هم وي خو نه کوي او مونږ یې کوو ما ته یو سړي خبره کوله یو سړي وی په جاپان کې زما یو دوست اوس باندې هېر دی څوک دی او دې مخکې ورځو کې ما ته دا خبره کوله مې لکه دا به زه وایم ګورې په تقریر کې ګورې ما ته رښتیا وایم
وی جاپان کې دروغ بالکل هغوی نه مني پیژني نه او که دروغ ورته وی وی مونږ اوس ورو راواړول په دروغ یو زنانه وی مونږه لک دا دغه کوي دا رهنمایي کوي هلته چې کوم سامان اخلي نو هغه به مونږ ته چې مالک ته دا ووایه که نه داسې ووایه وی دا ولې ووایم دروغ ولې ووایم وی ورو اوس مونږ را بلده کړه رو مونږ بلده کړه مې پاکستاني تخم چې کوم ځای ته ورسېد که نه نو هغه بله بچي زرغونی بیا دا شی خو مونږ کې شته که ما ته یو سړي خبره کوله وی په روس کې یو مشین دی په هغې خلک سپلی پالش کوي په مشین وي نو هغې قانون دا دی چې یو سپلی به ورکې به دله پالش کړي نو درته بیا راوغورځئ نو چې بل بوټ والا ورکې بل بوټ درنه نیسي نو بیا د هغې خپله روپۍ د هغه روپۍ به مشین کې ور واچئ نو هغه بوټ به راته راوغورځئ پاکستاني څه چل وکړه یو مشین کې بوټ ورکړه هغې والا پالش کړي نو بیا څه چل وکړه اوس که دویم ورکوي خو هغه تې نیسي بیا به پیسې ورکړي نو دویم یې یوړه هلته بل مشین کې نو په هغې کې ور پالش کړه نو هغه هم راوغورځو ځکه مشین له خړومبې مفته کې بوټان پالش نو چې روسیې راغی او د مشین کې بوټ ورکړه هغې تې ونیوه هلته بل روسیې راغی چې مشین کې بوټ ورکړه خړومبې یې تې ونیوه هغې کمپلین وکړئ مشین خراب شوی دی دې خړومبې ونیوه دې خړومبې نه نیسي سویم نیسي دویم او ما نه لومبې ونیسه اوس مشین خو خبرې نه کوي چې کاکا ستا خو لومبې دی خو زما سویم دی دویم دی او لومبې خو را باندې پاکستاني مفتو کې والد پاکستان څومره ښکلي نوم دی دا ښکلی ملک چې زما او ستا مشرانو جوړ کړی دی او قربانۍ والا ورکړی دی رښتیا ووایه دا دی نه که نه پاکستان نه خو انګریز چللی شوی دی د هندو مقابله شوې ده د سیکانو مقابله شوې ده او د ملک له خو د زنانو سینې پرې شوې دي او د ملک له خو د موږ مقدس جنکۍ هندوانو موږ نه تښتولې دي او د ملک له خو علما د اور بټو ته غورځولې شوې دي او ستاسو مشرانو څومره واله او ټکول او کوتکې خوړلې دي د دې ملک د خاطره او نورونو ته به یې ودرول او دربول به یې وهل به د دې لپاره چې موږ به دروغ پکې وسوایو دوکه به پکې کوو چې کوم انګریز مشل هغې نه کوي یو ځای کوم چې کوم انګریز هم په مخه که نه اسلام غواړم د اسلام ازادي غواړم او ویم ښه د خدای ظالمه هغه ازادي داره چې اوس به دروغ وی هغه ازادي داره چې دوکه به کې هغه ازادي داره چې چای به ما نه والې ولته او پکې چیلکه ګټئ پیسې ګټې هغه ازادي داره چې خښتې به معده کې او په مسالو کې به اچې هغه ازادي داره چې خراب او سخا غوړي به خرڅی او دا اعلی نمبر غوړي دي دا ازادي ده دا ملک موږ دی له نو پاکستان څومره ښکلی نوم دی خشته ملک صفا ملک د پاکو خلکو ملک او پاک ملک او پاکو خلکو قربانۍ ورکړې وي راځئ چې نن عهد وکړو موږ ټول چې دا ښکلی ملک پاکستان د نن نه پس به په دې کې دروغ نه وایو او رښتیا به وایو انشاءالله موږ به خپل رب خوشحالو خپل رب به نه خفه کو او چې دروغ دې ووایې نو خپل رب دې خفه کو او د پیغمبر د خیرو لاندې دې ځان راوستو او د الله د خیرو لاندې ځان راوستو ولې هلکه ګورې درې ځایونو کې دروغ جیز څو کې درې هغې کې به هم کوشش کوي چې دروغ نه وی څه توریه به کوي توریه ده چې داسې لفظ ووایه چې بنده پې پوه نه شي او ستا مطلب رښتونی لکه یوه دا چې ښځه درته ووایي چې ماله دا شی راوړه شابه او ستا په وس کې نی او ته لاړ شي او راشي نو څه دروغ ورته ویلی شي که ورته وایي چې ښه دی اماله دا شی راونهړه نو بیا خو که رښتیا وی خو جګړه جوړېږي روانه راځي نو داسې څه ټکې ووایه چې هغه هم پې دوکه شي او تم پې بچ شي یاره ښځې وګرځېدم راوګرځېدم خو دا شی مې ونه مونته نو ړکې راوله چې په دې کوڅو کې وګرځېدم راوګرځېدم 400 یاده نه کړي نو اوس که ورته رښتیا وی خو د هغې د سوکو کیړی او ستا د ملا منځ او یا به دنه خپی د خره بشیر خو له دې غمه خلاص دی دوی ما ته دوا کوه چې ما له خدای ښځه راکړي مې د دې ښځو والا نه تپوس وکړه ټول په غم اخته دي غرق دي خو غږ نه کوي بشیر جانه ګورې که د ښځې نوم دې واغې شایندله که نه په دا خښته دی دا مازدیګر وام یو دا نو ښځه چې دنه خپی او ته یې خوشحالۍ او راضي کې کوشش وکړه چې صراحتا دروغ نه وي چل ولو کې خو کوې خیر نمبر 1 دویم په جهاد کې دروغ ویلی شي
جهاد کې دشمن ته چې وای در باندې درلم څه چل ولوکا چې هغه پوه شي چې دی را باندې په دې طرف راځي او ته په بل طرف راشي. او دریم د دوو کسو روغه چکې لیصلح بین الناس، ولې یو له ورشي هغه د هغه بل په سر ډېرې بدې ردې وایي، نو که تا د ده دا خبرې هلته ورسولې نو شی دې نور هم روان که، نو د ده ښه ورسوه هغه له لاړ شي یا لکه هغه خو ستا ډېر صفت وکړو، خو یاره بس خفګان راغلی دی خو دا خو زما ډېر نږدې ورور دا غړه نرم شي، نو چې هغه څه خبرې وکړي نو دله یې راورسوه یا لکه تا خو هغه پسې بد رد ووایي هغه خو ستا ډېر صفت وکړو ډېر ښې ووایي ښه نو جوړه به خدای راوایي. او که ته یو کس د هغه خبره وکړي او ته ورسره یو 50 نورې کې او هغه له یو څه او هغه څه سختې خبرې وکړي او ته ورسره یو 40 نورې کې او دله یې راوړې رښتیا ووایه اور دې مړ که نور دې ګرم که نور دې ګرم که. نو دې دریو ځایونو کې تاله د دروغ اجازت دی. هم زموږ علما وایي صراحتا دروغ مه وایه، چل ول چې ورته پښتو کوي هغه ووایه، خو خیر دې کوې هم پروا نشته چې د مسلمانانو جوړه راشي کور دې روان نشي او په جهاد کې کافر فتح کې نور ودینو کې به دروغ بالکل نه وایه. هلکه که دروغ ویم دا ملګري خفه کېږي نو ملګري دې خدای خوشحاله کړي خو چې الله خفه نشي. که د دروغ ویم دا دوست مې خفه کېږي، دوست دې خدای نه خفه کوي ا دې الله خوشحاله کړي خو چې الله خفه نشي. دا عهد به نن نه پس کوو که خیر انشاءالله. او کم دوستان چې سوشل میډیا موبایل او نت استعمالوي به حیث د یو ورور به حیث د یو پلار به حیث د یو کشر هغې ته زما دا درخواست دی نکته چینی دی نه کوي زما په دې خبرو کې بعضې خلک نکته چینی مه راوباسه. زما دا درخواست دی چې که دننه ملکي دی او بار نو نن د جمعې پر ورځ تا چې کله دا بیان واورېده نن به عهد وکې چې زما لیډر زما پارټي نه پکارېږي الله پکارېږي، الله به نه خفه کوم، نه به دروغ ویم نه به دروغ شیر کوم خوروم، نه پارټۍ د لیډر دپاره او نه به د دروغو معاملې چا سره کوم انشاءالله. الله ته زموږ نه راضي شي، خدای د فتنو نه مو ساتي. الله چې څومره دروغ هم ویلي چې څومره دروغ هم ویلي الله ته یې راته معاف کې، او چې څومره پروپیګنډ هم د دروغو کړي الله ټول راته معاف کې، او د نورو دروغو نه الله په امن کې وساتي. زما اواز چې څوک اوري خدای چې چام دروغ ویلي د دروغو کاروبار یې کړي د دروغو وینا یې کړي پروردګاره او دروغو پروپیګنډ یې کړي ته وله نور د رښتیاو توفیق ورکې او د دروغو نه په امن کې وساتي.